جی د ژغ قدرمنې ستړي ماشه امید لره چې روغ جوړ او خوشحاله وئ. نن په سویلي وزیرستان کې ډېره دردناکه واقعه پیښه شوله. ډېره دردناکه واقعه وه. یو د سکول وړوکی بچی چې د کتابینه او بسته واخیستې وي، د ریاست دغه کومه ظالمانه پالیسي چې دو د ډالرې چې کومه پالیسي دو د دغه شکار شه، نو هغه کور ته مړ ویرړ. دی سکول ته روان وه، خو د سکول په زوی باندې دی سکول ته ونه رسېده. دی د دغې ګولۍ شکار شه، د دغې ډالري پالیسۍ شکار شه. موږ معلومات وکړل، دی ویل چې د پولیس ول په ذاتي ګاډي کې روان وي. لکه دلته پولیس ولې دا پته نه لګي دلته په علاقه کې چې دا ګاډی چې کوم دی آیا دا د وسله ولې دی، آیا دا د پولیس ولې دی، په دا کې څوک ګرځي. خو ټولې شیشې ورتورې کړي دي. هر د پولیس ول چې کوم دی ذاتي فیلډره ذاتي ګاډی یې سیخ کړی دی. نو په دا کې دی ویل چې روان وي، په شرکانۍ کې په دی باندې فایرینګ وشوه. فایرینګ چا په وکړه پاته فلال یا نه لګي، او چا مطلب په دې باندې چې ډزي نه وشول، دی ځون خلوص که. څوک دا وایي چې دی ځون خلوص که، دا وړوکی چې کومه دغه ولګېده. خو بیا ځینې وایي چې نه، کراس فایرینګ وشوه. کراس فایرینګ په دوران کې دا بچی چې کومه دغه ولګېده، دغه د دغه فایرینګ شکار شه. نو چې څرنګه هر شوي وي، څرنګه هر شوي وي، دغه پالیسي د 50 کاله چې چلوي، دا ریاست یې چلوي. دغه جنګینه د دغه ریاست د ډالرې د ګټلې د پوره کړل. ویس ها دا شیونه چې کوم دي دا د ریاست په تعاون سره روان دي. موږ په هر څه باندې پیژي. ریاست دا وایي چې دی نه پیژي، په دا باندې په هر چا د سر خلوص دی چې دا ویس چې څه کیږي. ها دا یوه بله سلسله، یوه بله کړۍ راونه دو د ډالرې د ګټلې د پوره. نو غږ وکئ، رووځئ، نم مشر پوته شه، نم کشر پوته شه، نم د سکول بچی پوته شه، نم ځون پوته شه. په دغه رنګ دا بالوچي کې مادو دا بالوم خوري چې څو پر تاسو چک شوی نه وای. دا کور ته در ورسېده، د سکول بچی ته د کیسار ورسېدله. نو کلو میږ همت کی، کلو ورچګیږي، کلو د دغه ډالرې پالیسي چې کې مادو د دغه خلاف میږ رووځي. وخت په تېرېدې باندې دی، په دانې ورستو په میږ باندې نورې سخت روشي. کمیږ د دغه مخنیوي د پوره ویس روچګ نشوي، ویس په واخله نشوي، ویس هم دغه کومینه، دا دمتونای، دا مسی، دا وزیر، دا پریدای، دا شیونه هم ویس ختم نه کړل، په یوه خوله نشولي، په یک وځي کلاک ونه درېدلي. نو پرتلونکي ورځې کو میږ د ډېر زیات مشکلات سره مخامخ شي. نن بس دغه امره پرتلونکي پروګرامونه کو په نورې موضوع سره غږیږي.